ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کندهاره کوو. د کندهار امنیه قومندانۍ وایي تېره شپه طالب وسلوالو د خاکریز ولسوالۍ اړوند درویشانو سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وروسته بهرنیو هوایي ځواکونو یاد وسلوال په نښه کړي او 36 تنه وژلي. کندهار کې پاتې کیږو. چارواکي وایي د کندهار په ارغستان او معروف ولسوالیو کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې 25 پاکستاني وسلوال وژل شوي. د وژل شویو پاکستاني وسلوالو سره د پاکستان حکومت شناختي کارډونه او سوانح هم پیدا شوې. ملي دسترخوان ولسي جرګې د رایو په اکثریت د ملي دسترخوان په نامه د افغان حکومت پروګرام رد کړ. د ولسي جرګې غړو ویلي چې دغه پروګرام یې ځکه رد کړ چې په هغه کې د پراخ فساد د رامنځته کېدو ویره شته. صدیقي د یو خبري کنفرانس پر مهال ویلي ولسي جرګې له دې وړاندې چې د ملي دسترخوان پروګرام رد کړي باید معلومات ترلاسه کړي وای. امرالله صالح وایي د ولسي جرګې لخوا د ملي دسترخوان تر هرات د دې سبب نه کیږي چې نړیوال بانک د دا پیسې دوی ته د پروژې لپاره ورکړي. دوی وایي دغه مرسته صرف د ولګې د له منځه وړلو لپاره وه. هغه وکیلانو ته ویلي له غریب نه ډوډۍ اخیستل نه هنر ده او نه مېړانه. ولسمشرۍ ماڼۍ ولسمشر غني د عبدالله له لوري معرفي شوي نوماند وزیران وړ کسان نه بولي او له عبدالله یې غوښتنه کړې چې هغه ته د نور کسان ور معرفي کړي. د هند حکومت پریکړه کړې چې 200 افغان هندوانو او سیکانو ته دایمي ویزې ورکوي. دوی وایي دا چې د پاکستان په ملاتړ ترهګرې ډلې دوی ګواښي نو د دوی د ژوند د خوندیتوب لپاره دا کار کوي. پاکستان د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان احسان الله احسان د پاکستان له زندانه تر تښتېدو وروسته د دغه هېواد د پخواني لومړي وزیري زوی او د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو ته د مرګ ګواښونه کړي. د خلکو ګوند وایي که چېرته بلاول بوټو ته کوم زیان ورسېد نو مسؤل به عمران خان وي. او وروسته یو ښه خبر دا دی چې د کلیو پراختیا وزارت په 21 ولایتونو کې د ګڼو کوچنیو پروژو ترسره کولو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د دې وزارت په وینا د بدخشان په کوچني پامیر کې به هغه سړک هم جوړ شي چې افغانستان له چین سره نښلوي او په دې سره به په ټیټه کچه د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم ګام واخیستل شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.